د امر بالمعروف وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند ونیوي بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 53 د کورني تاوتریخوالي، 10 د میراث، 8 د غیر شرعي نکاحګانو، 9 د ولور، 7 د نفقې ورکړې، 4 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوې او پاتې 6 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 14 لویې دښمنۍ او 41 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 6 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلي دي. محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 115 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو د هیواد په کچه له ځایي خلکو سره د عامه ذهنیت د سمون، اسلامي نظام د ملاتړ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه په دې اونۍ کې 389 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.